زمونږ احناف وابیانو ته چیلنج ورکوي، خو زمونږ دا چیلنج دې زمانې به یې نه اورېدلي. رفع الیدین چې وابیان تاسو کتلی وي ځان نه مچان شړي، منځونه کوي، دا لاسونه ښکته بره کوي، داسې یې ښکتي او کولو کولو ودرېږي، یو ځای په یو طرف ته بلې بل طرف ته. مونږ اهلسنه والجماعه والا علما په اتفاق سره وایي چې دا منځ دا خلاف سنت دی. دی وایي نه، نبی علیہ السلام مبارک دا منځ کړی دی، زم ورته هم کړی دی. دی وایي رفع الیدین یې کړي دي، زم ورته وایم رفع الیدین یې کړي دي. ما ته وایي تی ولې نه کې؟ ښه چې ته رفع الیدین نه کې او زه یې کوم نو ته ما ته څه وایې؟ زه ورته یم ستا منځ خلاف سنت دی. دی وایي د امام شافعي رحمه الله دا مذهب دی، شوافع رفع الیدین کوي، د هغه منځ سنت سره موافق دی که خلاف سنت دی؟ زه ورته یم خلاف اولا دی. د شوافع منځ رفع الیدین سره دا خلاف اولا دی، خلاف سنت نه دی. امام شافعي سره زمونږ مسله په اختلاف په جواز او عدم جواز نه ده، اولویت او عدم اولویت کې دی. زمونږ منځ اولا، د شوافع منځ غیر اولا. خو چې کله اختلاف مې وهابي سره راغی، زه په دعوه کې لیکم چې ستا دا منځ خلاف سنت دی. ولې؟ چې ته څومره ما ته روایت ذکر کې، دا نوی هار دی د کوکارۍ په ځمکه زمانه ووره غاړه کې دې واچوه. ته چې څومره روایت ذکر کې محترمه، د رفع الیدین په باب کې قولی دی کې فعلی دی چې نبی علیہ السلام به رفع الیدین کولو، نو ته به ما ته د دې حدیث سند ذکر کې. او والله چې نور دی د مغرب طرف نه راوخیږي، نو ما ته به داسې سند د حدیثو ذکر نه کی چې په دغه سند د حدیثو کې یا شافعی نی، یا حنبلی نی، یا مالکی نی، یا شافعی نی، یا حنفی نی. ته چې کم حدیث د سند ذکر کې قال رسول الله ته سند رسید امام بخاری نه، د دې په منځ کې به یا حنبلی مقلد وي، یا به شافعی وي، یا به مالکی وي، یا به حنفی وي. ستا ټول روایت ما د نظر نه چاڼ کړ. داسې سند براته ذکر کې چې ته کم ځای چې کان یرفع یدیه، سند ذکر کا سند کې به د څلورو مذهبونو نه یو مذهب خاوند وي. تا نه تپوس کوم د حدیثو په سند کې چې کله یو راوی راشي، راوی دی په لفظ د رجل سره ذکر کا، فلان تابعی روایت کړی دی یا تبع تابعی روایت کړی دی د فلانی رجل نه، رجل د عبدالله ابن عباس صاحب نه، ته دا سند قبلې په ما باندې جرح وکړې، ستا په سند کې رجل رالی دی. زه تا نه تپوس کوم چې زما سند کې رجل دی، زما روایت مقبول نه دی. ستا په سند کې مشرک رالی دی ستا په نس، ولې تقلید ته خو ته شرک وي. نو چې تا تقلید ته شرک وي، نو حنبلی دی که شافعی دی که مالکی دی او که حنفی دی، د ستا په اصطلاح کې تقلید شرک دی. او په دې سند کې بارته څلورو مذاهبو نه یو راوي راوباسمه، نو د مشرک سند بیا قابل د قبول دی. دې ته لږ سترګې وکړه وساتئ. یو مغالطه درته ذکر کوم، مخکې ځم. یو مغالطه به بله راولي، طالبانو ته اکثر وی عوام هم راګیر کی، وایي کان یرفع یدیه، د نبی علیہ السلام مبارک په حالاتو کې راځي چې کان یرفع یدیه، وایي کانه د همیشه را پر راځي. تاسو وایي نحوی کتابونه نه دي لوستي، اوس قاعده خو راسپړي که نه، تقلید ته شرک وایي. چا ویلی دی چې کانه د همیشه د پر راځي؟ نو معنی څه کوي؟ وایي کان یرفع یدیه، نبی علیہ السلام به همیشه رفع الیدین کول. ته ورته ووایې کان یصلی، مبارک به همیشه منځ کولو فین علیه، پس کې په پیزار کې. دلته کې کانه همیشه مانو کا کنه، مبارک همیشه پیزار سره منځ کړی دی. دلته هم کانه رالی دی کنه، استمراری مانو کا کنه. دې ځای کې اوس قاعدې ته متوجه شو کنه. کانه همیشه د برچا ویری دی او نحوی ویری دی. دلته د نحوی تقلید کې، دلته د امامونو تقلید نه کې. نو دې ځایانو ته بلک شان د خیال کوي، ذهن به ورته بیدار ساتي. دا فتنه ډېره زیاته شوه په پاکستان کې، او داسې علاقو ته ورسېده چې په هغه علاقو کې زمونږ تصور نوم. ستاسو کانجو کې مې یو شیخ شته د شیخ افضل په نوم باندې، یو شته دی د وابیانو سرغونه، ستاسو خوا ته نږدې راغلی دی. دی دا تحریک تیز کړی دی، بلکې دی پارړی وغیره علاقو باندې زه راتېرېږم، دا د وابیانو ګړ دی. ما یو بیان کړی دی، چیلنج مې ورته ایښو دی، مې که څوک شوق د مناظرې لري، خو محقق کباړیان نه، محقق مولا چې کم محقق وي هغه سره زه شیخ د مناظرې شیخینو کې یم، بیا ورسره کینم او هم د ده په اصول ورسره کوم.
کده پرویزه وی دی چې صرف کتاب الله صرف په کتاب الله ور سره کوم او کده و چې نه اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله سنت رسول مې دا حرم زغاړه کې چوم په دې دو اصول دا سره کوم او سکیږي بنا متوجه شي الہ فرمای دوی تو ویا الله الصمد الله بنیاز ده نیو معنی میں کلا جو فلہو سرا بلا معنی میں کلا یاکل ولا یشرب سرا بلا معنی امام مجاہد باقی بعد الفنا سرا یو اکرامہ کړی دا لیس فوقه احد الله دا پاس سوک نشتا مقام خدا باری تعالی دے کنا تاسو ماته جواب را کوي تاسو ناس تعالی سنتو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کی چا الله نو چت غنل دي چا غوچت نه دی غنل کنا مون خودم راویو خدای یم غانا بیشک چې بنده ده نور کول واړه صفات دی پر اختیار مونږ دا سی وایو مونږ خدای سره نه سمو خدای نه برم نه ګرځو خدا سی وایو چې خدای یم غانا بیشک چې بنده ده نور کول واړه صفات دی پر اختیار او شان تا تن دے معلوم والے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے دا اللہ تا پتا دا بیا مقام مصطفیٰ تا پتا نشتا دے منگ دا ویو زکا در چیڑو چی دیگو گوتی موها نو اللہ صمد لیس فوقه احد سرا او قاضی بیضاوی رحمه اللہ چې دوره صغرا کې د تفسیر یو جلد سیسا رکود او اکثر محدثین او مفسرین ذکر کوي طالبانو ته هغه وایي چې د صمد څه ته وایي مقصود ته وایي چې دې مقصود وي غیر د پاره ما او تا د پاره الله مقصود دی کنه دی زه ته چې پیر نیسو د صدا پاره نیسو پیر ته زه ته خدای نه وایو او نه د یو پیر سه پدر کې سل کال تیرو یو پیر سره یو کال تیر کو اسلامي نه کېږي ورته هم صاحب ما ته رخصت را قبل تزم د سره می اسلامي کې سه ما ته رخصت را قبل تزم چې کم سره زما آسمانی برخه الله پاک لیکلی برخه مې څه شیدا د دې پیر په واسطه باندې صوفی علی کی یو مقام فنا فی الشیخ دی دویم مقام فنا فی الرسول دی دریم فنا مقام فنا فی الله دی زما استا مقصد فنا فی الشیخ نه دی زما استا مقصد فنا فی الرسول نه دی بلکې آلته او بل مقام دی چې هغه ته فنا فی الله وای عمر رضی الله تعالی عنہ دی مقام ته رسیدلی حاجی محمد امین رحمت الله علیه د فنا فی الرسول په مقام کې د نبی علیہ السلام په ذات کې فنا شو رحمان بابا رحمت الله علیه فنا فی الرسول د افغانستان نه یو مولا د حماسی په نوم باندې بیان کړو وای رحمان بابا دا وای کو صورت د محمد نوې پیدا کړي برب نو ودا دنیا وای دا شعر چې هر چا ویلې دی غلط ویلې دی مې پارام کې ناته د عشق او د محبت په باب باندې سپويږي رحمان بابا خو فنا فی الرسول په مقام کې دی ورکوټه سره خو نو ته دا عظمت نه خبر الله الصمد الله بنیاز ده لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد ندی زیګولی د غیر لرا ولم یولد مولد نه ده د الله ذات من الغیر د غیرنا پښتو کې معنی کوي نه الله د چانه پیدا دی نه الله نه څوک پیدا دی دلته کې رد راغی پچا باندې یو رد راغی دلته په يهوديانو باندې هغه به عزير ابن الله يهوديانو به عزير عليه السلام د الله زوی دی الله فرمایي لم یلد الله خو څوک نه دی زیږولی عیسیانو مسیح ابن الله عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نعوذ بالله رد راغی پاغی باندې لم یلد الله څوک نه دی زیږولی او مشرکانو باوی چې ملائک بنات الله دي دا فرشتي د الله لونه دي رد راغی لم یلد الله پاک څوک زیږولی نه دي ملائکی نورانی مخلوق دي ولم یکن له کفوا احد نشته ده د غزات لرا سیالی مکافی او مماثله یو کس په یو صفت کې هما الله پاک لرا مکافی او مماثل نشته ده
د کفر معنا په دې سره وکا احد یو تن دلته رد راغی په مجسمه باندې ولی الله فرمای ولم یکن له کفوا احد او دی وی رب ذل جلال د عرش د پاسه ناس ته خپې غزولې دي والله چې د په کتابونو کې درته خیمه کله که غیر مقلد مناظره تروتو د سره د په قران او حدیث باندې مناظره نه کومه بلکې دی بزه د په کتابونو باندې د جهنم کندې ته غرزومه ان شاء الله د کتابونو باندې راس پړم د تبازه د امین الله بشور کتاب خیمیا ورته مشرک ویا کم مشر ورته ویتا مشرک ګرځوما او کم مشر ورته نه ویني بیا ټیک ته اعلان وکړي چې بشوري گمراه دی او کته وی چې د زما مشر دی نزه بدر ته د صحابه په باب کې د سری ګستاخی ثابت کما مونږ وای چې اسی ګستاخی کړي دا یقینا نه کړي دا واجب القتل دا بشوري سره بسکه فتاوی دین خالص کې دومره خرافات در تروس پړما چې دینه بهر ما توزن بیا وتاته ما چې الحمدلله شروع شا نو دې ځکه رد راغې په مجسمه باندې څوک چې رب ذل جلال ته جسمانیت ثابتای لکه دوی وای تبارک الذی بیده الملک برکتی ده غزاد د چا په ید کې چې بادشاہی دا اهل سنت والجماعه وای چې د ید معنی په قدرت سره او کایا ید په ید باندې پرېږدا دوی وای نه برکتی ده غزاد چې د چا په لاس کې بادشاہی دا یو جټ زمیدار راغی او دی مولا ته وای چې مولانا صاحب د الله پاک د الله ستور دی او کسپین دی دی ورته وای پارام کینه ګوتې پکې موانه ولی ورته ترجمه په لاس سره کې همکه ورته په لاس ترجمه کنه وای چې د الله په قدرت کې بادشاہی دا د پښتانه سپینګری مشران دا وای د سپینګری مشران چې د سره ناظرم نه کړي وای ارسه د الله په قدرت کې دومره خسته مانو کې بعضی وخت خوشاله کی مې ګوره په خواني سپینګری ډېر ښه خلکو اوس کې سورانه شوی دا هغه ته په خواني مولیان یو خسته لاره خولې وا اوس پکې مې اسلامیت او مې عربی والا شروع شو ترجمه شروع کې لازم خبره ده د گمراهی ترجمه بکای